بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ورونو په سنتو باندې په حدیثو باندې منګولې لګول، یعنی هغې باندې عمل کول، دا یوازینۍ لاره د انسان ته د نجات چې د فتنو نه نجات پیدا کړي، دغه رنګې د بدعاتو نه نجات پیدا کړي. هیڅ کلین به ته داسې یو کس ونه ګوري چې هغه په سنتو باندې عمل کوي، هغه کې د بدعات موجود وي. د دې وجې نه د عرباض ابن ساریه رضی الله عنه روایت دی، دا وایي صلی لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته لمونځ وکړه یو سهار، ثم اقبل علینا، او بیا موږ ته مخ کړه، فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. داسې نصیحت موږ ته وکړه چې د هغې نه سترګو نه د سړي ورسره اوښکې تللې او زړونه ورنه وېرېدل. نو وایي یو کس ورته ویلې چې یا رسول الله، ته موږ ته داسې نصیحت کې لکه یو سړی چې چا سره وصیت کوي او هغې ته دا نصیحت پرېږدي، فاوصنا، نو موږ ته وصیت وکړه. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویلې اوصیکم بتقوى الله والسمع والطاعة، زه تاسو ته په دې باندې وصیت کوم چې د الله نه وویریږئ، او دویم دا چې په اورېدلو او دغه رنګې خبرې منلو د حاکم باندې. وان کان عبدا حبشیا، اگر که یو غلام وي او حبشي هم وي، د هغې سره به هم تاسې د هغه خبره منئ چې کله تاسې باندې حاکم مقرر شو. فانه من یعش منکم یرا اختلافا کثیرا، چې څوک د تاسې نه زمانه وروسته نبي علیه الصلاة والسلام وایي ژوند یې وکړه، یرا بعد اختلافا کثیرا، نو ما نه به وروسته وګوري ډېر اختلاف، د خلکو منځ کې به ډېرې تفرقې وګوري. فعلیکم بسنتي، نو په دې وخت کې تاسو څه کوئ؟ زما په سنتو باندې عمل وکئ، وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین، او هغه خلیفګانو په سنتو باندې عمل وکئ چې هغه هدایت والا وي، چې ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی الله عنهم دي. وعضوا علیها بالنواجز، او نبی علیه الصلاة والسلام تاسو په داسې خوله ولګوئ، د دې کنایه ده لکه کله چې یو سړی په دې ژامې کې یو شی ونیسي نو بیا یې په اسانۍ نه خوشي کېږي. نو دغه رنګې داسې کلک عمل ورباندې وکئ چې بالکل هغه پرېږدئ ما. وایاکم ومحدثات الامور، او نبی علیه الصلاة والسلام و چې د نویو کارونو نه ځان وساتئ. فإن كل محدثة بدعة، ځکه هر نوی شی چې دین کې را داخلیږي او د نبی علیه الصلاة والسلام د طریقو نه نه وي، دا بدعت دی. وإن كل بدعة ضلالة، او هر نوی کار چې دین ته را داخلیږي هغه گمراهی ده. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.